السلام علیکم ملګرو، زه یم عبدالقدیر سلیمان خیل او تاسو ګورئ معلومات چینل. د قیامت 28 غټې نښانې وي. ګرانو ملګرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت نښانونه د تسبیح د دانو په شان دي. کله چې تسبیح پرې شي نو دانې وشیندل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ډېرې نښانې بیان کړې دي. نن به زه تاسو ته یو څو نښانې بیان کړم. ګرانو ملګرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې به قیامت نږدې وي، خلق به د قرآن مجید تلاوت د موسیقۍ په انداز سره کوي. په اسلام عمل کول به خلکو ته تعجب معلومیږي او په اسلام عمل کول به ورته نوی کار ښکاري. راتلونکې زمانه به تر تیرې شوې زمانې بدتره وي. ګناه کول به اسانه شي او ګناه ته به ګناه نه ویل کېږي. مسلمان به دولتمند وي خو ایماندار به نه وي. قتل عام به زیات شي. قتل شوي ته به دا معلوم نه وي چې زه ولې قتل شوی یم، او قاتل ته به دا معلوم نه وي چې زه ولې قتل کوم. د نړۍ شتمن خلک به بخیلان شي. جهالت به عام شي. خلک به دنیاوي تعلیم ته تر دینی تعلیم زیات اهمیت ورکوي. خلک به د زکات حقدار نه وي مګر زکات به غواړي. ښځې به دومره نري کالي اغوندي چې لوڅې لغړې به معلومیږي. په وخت کې به برکت ختم شي. کال به د میاشتې په شان، میاشت به د ورځې په شان او ورځ به د غنټې په شان تیریږي. د عربو ځمکې به فراخې شي او د مدینې آبادی به زیاده شي. خلک به له صحیح حدیثونو انکار کوي او غلط حدیثونه به بیانوي. له روپیو سره به د مینې له وجې ښځه هم له میړه سره په کاروبار کې شامله وي. هر انسان به غواړي چې خپل بدن غوټ او مضبوط ښکاره کړي. بې حیا ښځې او د موسیقۍ آلات به ډیر شي. د خلکو په لمانځه او ژوند کې به خوند ختم شي. درواغ ویل به عام شي او خلک به په درواغو شاهدان تیروي. په دین عمل کول به داسې شي لکه د اور لمبه چې په لاس کې نیسي. زنا کول به اسانه شي او د زنا کولو سبب به زیات شي. مسلمان به په هر عمل کې د کفارو تابعدار او پیروي کوي. قرآن مجید به خلق د کاروبار په توګه استعمالوي. کفر به آسان شي. انسان به سهار مسلمان، ماښام ته کافر او ماښام مسلمان او سهار ته به کافر وي، مګر هغه ته به معلوم هم نه وي. سود کول به عام شي. فتنې به زیاتې شي او دیني علم به کم شي. نارینه به کم او ښځینه به زیاتې شي. زما محترم ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د قیامت کومې نښانې بیان کړې په هغه کې زیاتې پوره شوې او یو څو لا پاتې دي، لکه څرنګه چې د دجال فتنه او د حضرت عیسی علیه السلام دوباره ځمکې ته تشریف راوړل او د سترګې له مغرب څخه راختل او د توبې د دروازو بندېدل. یو څو غټې غټې نښانې پاتې دي کومې چې به پوره کېږي. تاسو ته چې ما کومې نښانې بیان کړې په دغو کې یقینا ټولې پوره شوې دي. هیله کوم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ما ته راکړئ اجازت. تر بلې ویډیو د الله پامان.